د یو دغه د ملکې ده چې په انسان کې راشي. لیکن حافظ ابن کثیر رحمه الله لاندې لیکي لأن الصوم فيه تزکیة للبدن، په دې روژې نیولو سره د انسان د بدن تزکیه کیږي. اصل خبره داره د انسان بدن ورسره صفا شي. او بله خبره وتضییق لمسالک الشیطان، او بل اهمه خبره داره چې د شیطان کمې لارې دي هغه لارې ورسره بندې شي. مفسرین کرام هغوی په دې کې ډېر زیات تعبیرات لیکلی دي. بعض علما کرام هغوی فرمایي چې د روژې په وجه باندې تقوا ځکه پیدا کیږي چې کله انسان اوږې وي نو د دې په وجه باندې د انسان حیواني او بهیمي قوت ماتیږي، او د ګناهونو چې دا کم خواهش وي او کم جذبه نو دا ورسره د انسان کمیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رب العالمین په دې آیات مبارک کې فرمایي ای مؤمنانو تاسو باندې روژه فرض شوې ده لکه څنګه چې د ستاسو نه په مخکې امتونو باندې فرض شوې وه. لیکن د روژې چې کم بنیادي مقصد دی او د کم مقصد دپاره د روژه فرض شوې ده نو لعلکم تتقون، دې دپاره فرض شوې ده چې تاسو متقیان جوړ شئ. د تقوا د ملکه ده، نو د تقوا د ملکه چې دی دا په تاسو کې راشي، دې دپاره فرض شوې ده روژه. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي وی د روژې مقصد داسې دی چې د روژې په وجه باندې د انسان نفس پاکیږي، یعنی پاکیزګي ورسره حاصلیږي، او نفس د بیکاره طبیعتونو نه دا هم صفا شي، او د اخلاق رذیلو نه دا نفس دا هم صفا شي. اخلاق رذیله څه ته وایي؟ دروغ ویل، چغلي کول، یعنی د یو بل په سر باندې شیطاني کول، او دوه کسان په خپل منځ کې جنګول دې ته وایي چغلي. د دروغو نه سړی بند شي، د چغلخوارۍ نه بچ شي، د غیبت نه بچ شي، د نورو کنځلو او بیکاره اخلاقو نه انسان بچ شي، نو دا د روژې ډېره ښکلې چې دی یو دغه د ملکې ده چې په انسان کې راشي. لیکن حافظ ابن کثیر رحمه الله لاندې لیکي لأن الصوم فيه تزکیة للبدن، په دې روژې نیولو سره د انسان د بدن تزکیه کیږي. اصل خبره داره د انسان بدن ورسره صفا شي. او بله خبره وتضییق لمسالک الشیطان، او بل اهمه خبره داره چې د شیطان کمې لارې دي هغه لارې ورسره بندې شي. مفسرین کرام هغوی په دې کې ډېر زیات تعبیرات لیکلی دي. بعض علما کرام هغوی فرمایي چې د روژې په وجه باندې تقوا ځکه پیدا کیږي چې کله انسان اوږې وي نو د دې په وجه باندې د انسان حیواني او بهیمي قوت ماتیږي، او د ګناهونو چې دا کم خواهش وي او کم جذبه نو دا ورسره د انسان کمیږي. دا خبر یاد ساتئ شیطان تر هغه وخته پورې په مسلمان بنده باندې عمله نشي کولی چې کله دې په درو حالاتو کې وي. کله چې مسلمان په درو حالاتو کې شیطان په دو باندې عمله نشي کولی. یو حالت دا دی چې کله انسان روژه‌دار وي، په حالت د روژې کې دا شیطان په دو باندې عمله نشي کولی. او بله خبره چې کله انسان د الله جل جلاله ذکر کې مشغول وي. یو بزرگ الله جل جلاله ته عرض وکړ الله ما ته وښایې شیطان د خلکو ته وسوسې څنګه اچوي، ما ته دا وښایې. دې بزرګ ته کشف وشو چې دا شیطان چې دی د انسان دغې ګسې اوږې سره شاته دی ناستي او د ماشي په شکل باندې ناستي. کله چې انسان د الله جل جلاله ذکر شروع کړي نو دا شیطان چې دی بالکل راغونډ شي، ځان بالکل راغونډ کړي، د اوږې نه شاته وي. او کله چې د انسان زړه غافل شي
یعنی دی د الله جل جلاله ذکر نه کوي نو د شیطان یو ډېر لوی خړتم دی دا راتو کو په زړه باندې ورته کیږي او د هغه ځای نه دته بیا دغه وسوسې چې دي دا ورته راچي نو چې کوم وخت کې انسان د الله جل جلاله ذکر کې مشغول وي د باندې د شیطان قابو نشي راتللی او دریم نمبر چې کوم انسان ډېر کرته لا حول ولا قوة الا بالله دا ذکر ډیر کوي نو د باندې هم د شیطان قابو نشي راتللی دغه رنګې مولانا شاه اشرف علي شاه تانوي رحمه الله لیکي که یو انسان په صحیح طریقې سره روجه ونیسي نو دا روجه په خپله د تقوا یوه پوړۍ ده ځکه د تقوا معنی دا ده چې د الله جل شانه عظمت او استهزار په وجه باندې انسان د ګناهونو نه بچ شي الله ډېر لوی ذات دی که په دې ګناه باندې ما رونیسي نو ما به ترنه څوک خلاص کړي او الله ما سره هر وخت حاضر دی زما د ټولو کارونه خبر ده څه چې کوم الله ویني نو که په حالت د روژې کې زه دا ګناه وکړم او الله مې راونیسي څوک به مې خلاص کړي دې وجه نه انسان د ګناهونو نه بچ کېږي یعنی انسان چې کله دا سوچ کوي چې زه خو د الله بنده یم الله ما ویني زه به یو ورځ د الله په وړاندې ودرېږم هغه به ما سره د ذرې ذرې حساب کوي زه به د ذرې ذرې د حساب جواب ورکوم زه به ما سره به د ذرې ذرې حساب کوي د هغې جواب به ورکوم نو د دې سوچ په وجه باندې د انسان په خپله د ګناه کار پرېږدي او چې کله د انسان د ګناه کار پرېښودله بس همدغه تقوا ده ګوره یو انسان دی او هغه په یو بنده کمرې کې ناست دی او دوی ښه تند یې نیولی دی ښه زبردسته تنده په ده باندې راغلی ده ده سره یخه اوبه هم شته کمرې کې ده سره بل څوک نشته او دوی ډېر زیات تند یې نیولی دی لیکن اوس ده ته دا اختیار خو هم شته څه مانع نشته دی ورشي دغلته به اوبه وڅښي که نه یو کس بیا منې کې نشي منې کولی څوک نشته دی سوا د الله نه به ته څوک هم خبر نشي خو چې کله په ځان له کمرې کې دی او په ځان له کمرې کې دی په اوبه څکلو قادر دی او د اوبه ونه څکلی او دغه ټیم کې ده چې دی اوبه ونه څکلی دی ته وي تقوا د تقوا اصل معنی دغه ده علامه سیوطي رحمت الله علیه د هدی للمتقین لاندې لیکلی دی که نه خپله فرمایي وی تقوا دا ده چې خپل باطن داسې ښایسته کړی لکه ظاهر چې د څنګه ښایسته کړی دی په ظاهره باندې ته په دې مجلس کې ناست نو په ظاهره باندې ته د ګناه کار نشي کولی ولې د الله او د رسول احادیث مبارکه بیانېږي د الله خبرې بیانېږي ته دلته کې په چا کې جرأت نشته چې هغه راپاسې فلم ډرامه لګوي یا د ګناه یو بل کار وکړي په چا کې دا جرأت نشته دی لیکن چې کله ته په ځان له ځای کې شې تا سره هېڅوک نه وي او په دغه ټیم کې ته د ګناه کار ونه کې دې ته وي تقوا یو بزرګ خپل بچي ته نصیحت کو نو ورته دا خو هم وفرمایل ای بچي چې کله د ستانه د ګناه مطالبه نو بچي د اسمان والا نه یریږه او بچي چې کله ته د اسمان والا نه شرمېږې نو بچي بیا خو د ځمکې والا نه شرمېږي که نه چې د ځمکې والا ته به زما راز ښکاره شي او چېرته په شرمونو به شرمېږم او بچې کله چې په تا باندې داسې حالت راشي چې نه د ځمکې والا نه شرمېږي او نه د اسمان والا نه شرمېږي نو بچې بیا خپل ځان په ځناورو کې حساب کا ستانه خو ځناور بیا ښه دي کم از کم د هغې سره خو حساب و کتاب نشته که نه